د کرکټ مشهور لوبڅار په یوه ترافیکي پیښه کې ژوند له لاسه ورکړ. د سویلي افریقا اوسیدونکی د کرکټ مشهور لوبڅار روډي کرټزن د 73 کلونو په عمر په یوه ترافیکي پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د زمري په 13 په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا پیښه پرون د سویلي افریقا پلازمینې کیپ ټاون کې رامنځته شوې ده. سرچینې زیاته کړې چې هغه د ګولف په یوه لوبه کې تر ګډون وروسته بیرته د خپل کور په لوري روان و چې په لاره کې یې موټر ټکر کړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دې پیښه کې د دغه لوبڅار په ګډون 4 تنه مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې کرټزن د ویسټ انډیز تر یوه لوبڅار وروسته دویم تن دی چې په نړیوال کرکټ کې یې په ډیرو لوبو کې لوبڅاري کړې ده. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې کرټزن په 108 ټیسټ 208 یوه ورځنۍ او 14 شلوریزو نړیوالو لوبو کې لوبڅاري کړې ده. هغه په 2010 زیږدیز کال کې له کرکټ سره خدای پاماني کړې وه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، که غواړئ چې د کرکټ په اړوند تر نورو مخکې ژر دقیق او کره معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل تڼۍ کېکاږئ.